دوستانو ما کمپیوټر هم شته دی البته کمپیوټر کې ما بند کړی دي اعلانات چې ما په هغه باندې اعلانات را نشي خو ما په موبایل کې زه تاسو ته ښیم چې په موبایل کې په څه طریقه راځي شاید تاسو ته راغلي وي په تلویزیون باندې تلویزیون کې چې یوټیوب ګوري یا مثلا کمپیوټر کې ګوري یا په موبایل کې ګوري نو دا ویډیو تاسو ته راځي بیا سره کم اعلانات پرې راځي د تاسو ته لږ ښیم شاید څه یې وښودلی شي رڼا دی خو بیا په دې شکل راځي تاسو وګورئ دا اوس اعلانات دي دې کونج کې که تاسو وګورئ دلته کونج کې که تاسو وګورئ یو علامت ورکوي ښه اوس اعلانات تیر شو صحیح ده اوس زه یو ځای بیا ګورم چې بیا اعلانات راشي بیا تاسو ته ښیم زه به دا ویډیو لږ مخکې وروسته دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې وکړي چې روغ جوړئ دومه ویډیو دی مخکې ویډیو ما تاسو ته کړې وه هغه به د ګوګل ایډسنس یا د اعلاناتو په ویډیو باندې راتللی یا یوټیوب باندې اعلانات اعلانول یا په یوټیوب نه مالي ګټه چې دې باره کې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه دې سیټ کې بهر ورته لینک معلومیږي کوم نه یې کتلې هیله د هغه ول وګورئ بیا دا ویډیو وګورئ چې ښه پرې پوه شئ نو له دې نه بعد یو بله ویډیو هم راځي انشاءالله خو دا ویډیو به کې به زه تاسو ته ښیم چې په ویډیو باندې څنګه اعلانات راځي په کوم طریقه راځي او چاته یوټیوب والا ته څه ګټه لري خپله یوټیوب ته څه ګټه لري او کتونکي ته څه ګټه لري نو زه تاسو ته دا ښیم چې په دې کې بیا په د اعلانات چې راځي په دې باندې مثلا څومره پیسې مثلا کس ته ورکوي په څه طریقه یې ورکوي ما سره دلته موبایل د دوستانو ما کمپیوټر هم شته دی البته کمپیوټر کې ما بند کړي دي اعلانات چې ما په هغه باندې اعلانات را نشي خو ما په موبایل کې زه تاسو ته ښیم چې په موبایل کې په څه طریقه راځي شاید تاسو ته راغلي وي په تلویزیون باندې تلویزیون کې چې یوټیوب ګوري یا مثلا کمپیوټر کې ګوري یا په موبایل کې ګوري نو دا ویډیو تاسو ته راځي بیا سره کم اعلانات پرې راځي د تاسو ته لږ ښیم شاید څه یې وښودلی شي رڼا دی خو بیا په دې شکل راځي تاسو وګورئ دا اوس اعلانات دي دې کونج کې که تاسو وګورئ دلته کونج کې که تاسو وګورئ یو علامت ورکوي ښه اوس اعلانات تیر شو صحیح ده اوس زه یو ځای بیا ګورم چې بیا اعلانات راشي بیا تاسو ته ښیم زه به دا ویډیو لږ مخکې وروسته کړم چې کله اعلانات پرې راځي زه تاسو ته ښیم صبر دوستانو اوس زه تاسو ته یو بل شی هم ښیم دوستانو صحیح ده اوس دا ویډیو ده تاسو ته ما وښوده صحیح ده په دې باندې اعلانات راغلي دي دلته که لاندې تاسو ورسره وینئ یو ټي شرټ یې ورکړی چې $10 دی دې باندې شاید تاسو غلط شئ چې یاره دا چې دی دا د یوټیوب والا له طرفه دی دا د یوټیوب له طرفه نه ده دا کس خپله دا لوګو دی لکه لوګو چې ورته وایي خپله دا شرټ یې په خپل نامه دی کولی شي خرڅ یې کړي ډایرکټ په دې باندې چې کلیک وکړي په دې رقم ډایرکټ ځي مثلا د شاپینګ ته او مغج نه کولی شي ته پیسې پرې کړي ته ته یې پوسټ باندې رالیږلی شي صحیح ده اوس کومه ځای معلوم شي چې دې کس په دې ویډیو باندې اعلانات اچولي دلته که تاسو وګورئ دوستانو دا اوس ویډیو ده صحیح ده دې کې مثلا ټایټل لیکلی ده که تاسو ته ښکاري دلته لاندې مثلا د خپل ټي شرټ اعلانات یې ورکړی ده صحیح ده چې دلته کلیک وکړي ډایرکټ ځي هغه ته لاندې که راشي دې کې د موبایل یو عکس راځي دا کاته خو ویډیوګانې دي صحیح ده دې کې چې دا عکس راځي دلته مثلا د موبایل یو عکس دی چې دا د اعلانات دلته دې ورسره لیکلي دا زیړه علامه که وینئ ایډ ورسره لیکلی ده دې کونج کې کوینئ دې کې ایډ سره لیکلی ده هغه شاید صحیح تاسو ته ښکاره نه شي دیو دا رقم اعلانات دی صحیح ده په ویډیو باندې 4-5 رقم اعلانات راځي زه به اوس تاسو ته یو بل اعلانات وښیم چې هغه زه په یو ویډیو تاسو ته وښیم چې څه طریقه یې وښیم مثلا اوس په دې ویډیو که تاسو وګورئ دې کې لیکلي 14 سکنډه او دلته د ویډیو عکس ورکړی دی کونج کې دلته لیکلي انستاګرام واچ پوسټ صحیح ده د انستاګرام یا د سټوري پوسټ دی دلته بیا لاندې ورته د انستاګرام عکس ورکړی ده او که دلته لږ لاندې لاړ شي ډایرکټ کولی شي کلیک باندې وکړي ډایرکټ ځي پلی سټور ته انستاګرام ته اوس دلته 14 ثانیې ده هغه چې دی صحیح ده دا 14 ثانیې که زه وغواړم چې مخکې کړم صحیح ده
کوم مخکې کوم مثلا ګوره دلته یو ثانیه 2 ثانیه وړي بیا دلته یو اپشن ورکوي د تیرولو څخه تاسو دا کړی ویني صحیح ده اوس اپشن راغی اوس کولی شئ دا مخته کې سیز دا ترومه د دوم تاسو لږ د دې هغه درکوم که چیرته مخکې کې هغه کس ته کم پرسنټ ورځي مثلا که په 1000 ویوز باندې $2 ورځي مثال نو په دې سي که ته تیر کې شاید $1.5 $1 ورشي اما که چیرته ته تیر نه کې تر اخره وګوري مکمل $2 که چیرته ته دې باندې کلیک وکړي په انستګرام باندې لاړ شي د هفته او ډاونلوډ کې هغه بیا $15 پورې 1000 ویوز راځي نو دا اوس کولی شم دا رقم تیر کړم لیج کې وم او کولی شم ویو ګورم تر اخره کولی شم انستګرام ته لاړ شم ودرېږه زه اوس دا تیروم ګوره ویډیو شروع کېږي دا تیر ویډیو شروع شوه صحیح ده دلته لاندې بیا د امازون هغه راغی چې دا امازون هغه اعلانات هم په دې باندې شته دی کولی شي ډایرکټ امازون ووایي او یا کولی شي انستګرام ته ډایرکټ دلته بیخ کې راځي که تاسو وینئ دې باندې چې کلیک وکړئ ډایرکټ ځئ پلی سټور ته پلی سټور ته ځئ پلی سټور نه کولی شي دا را ډاونلوډ کړئ مخکې ډاونلوډ کړی ده خو ډایرکټ کولی شي را ډاونلوډ کړئ ښه دوستانو اوس یو شی بل دی چې هغه دی په څه طریقه مثلا په دې بخشو باندې سړی په څه طریقه کولی شي دا په ویډیو ولګوي دا خو بس تاسو ته په آخري ویډیو کې ښیم کله چې زما هغه آن شي هغه بس تاسو ته ښه ټیک په هغه باندې ښیم ویډیو باندې چې کله زه ویډیو اپلوډوم تاسو ته وښیم چې په څه طریقه اپلوډېږي څو رقم اعلانات پرې راځي اوس که تاسو چېرته د یوټیوب چینل لرئ او په هغه باندې اعلانات آن کړي وي نو تاسو هیله ده چې څو ماډله اعلانات راځي دې باندې آن کړئ چې په ویډیو باندې څلور پنځه کې ویډیو وي یو پوښتنه بله ډېره سوال دوستانه کړې وه چې دا ویډیو اوږده ښایي که لنډه ښایي که ستاسو ویډیو اوږده وي زه به ستاسو ته درکوم که ویډیو مو اوږده وي ډېر اعلانات پرې راځي یعنې ډېرې پیسې لري که ویډیو لنډه وي لږ اعلانات راځي 2 یا 1 اعلانات پرې او که ویډیو نیم ساعته نیمه ګنټه 1 ګنټه وي یو باندې کولی شي 10-15 اعلانات راولي یعنې که چېرته کس ستا ویډیو تر اخره وګوري 10-15 اعلانات راشي نو داسې فکر وکړه که په 1000 ویوزو $5 راځي یا $4 راځي نو په دې به راځي $50 ځکه چې هغه ویډیو ستا اوږده ده اعلانات یې پې ډېر دي اعلانات چې هره پیره راځي هغه جدا حسابېږي دا نه چې یو راغلی هغه حسابېږي بیا نه که ته 10 پیرې ویډیو وګورې 10 پیرې تا ته اعلانات راغله نو هم حسابېږي که بل کس یې وګوري هغه ته هم حسابېږي که چېرته هغه یو اعلانات ته هغه ویډیو بار بار وکړه هغه یو اعلانات درته راغی هغه ته حسابېږي ویوز ورته حسابېږي واچ ټایم ورته حسابېږي دا ټول شیزونه ورته حسابېږي دوستانو دا لږ په دې برخه کې انشاءالله آینده ویډیو چې ده هغه کې به زه بیا تاسو ته ښیم چې څنګه هغه یوټیوب والا ته پته لګېږي چې په څه طریقه مثلا دا یوز یا اعلانات هغوی ته په څه طریقه جمعبندي کېږي او څه طریقه هغو ته پته لګېږي او سره کم حسابېږي هیله ده ویډیو به ډېره نه اوږده و تر بلې ویډیو هم په الله سپارم انشاءالله